د اختر د مانځه طریقه هغه داسې ده، ځکه چې ډېر کره ته مونږ کتلی دي چې خلک عیدګاه ته لاړ شي یا مسجد ته لاړ شي، وخت تیر شوی وي پکې، نو کله بیا یو ته ګوري کله بل ته ګوري، یا چې څنګه وکم څه طریقه وکم د مانځه طریقه تی نه یېري. بعضې ټایم کې د خطیب فکر هم نه وي چې خلکو ته د مانځه طریقه مخکې وښیي، د هغه نه هم هیر شي، نو بیا خلک فریشانه وي. د مانځه طریقه دا ده چې کله خو یو انسان عیدګاه ته لاړ شي او یا مسجد ته لاړ شي نو بیان کېږي. چې کله بیان ختم شي دې پسې 2 رکعاته مونځ دی. د هغې نیت داسې دی، نیت مې کړی زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب د ورکوټي اختر مونځ ادا کوم سره د 6 تکبیرونو په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفي الله اکبر غوږونو ته بلاس کی. دا الفاظ یا په ژبه ویل دي یا په زړه کې راوستل دي هم کافي ده، یا الفاظ دې په ژبه وي یا دې په زړه کې راولي. دغه نیت دی چې کله د نیت وتړو دې به ثنا ووایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. چې دا وویل بیا 3 تکبیرات دي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. په دې 3 تکبیراتو کې به د اولنو 2 تکبیرونو کې لاس ځوړند پرېږدي، داسې غوږونو ته لاس کنه بیا به ښکته ځوړند لاس پرېږدي. خو چې کله 3مې تکبیر وکړو د هغې نه پس په سینه باندې یعنی په نامه باندې لاس کېږدي، لاس کېښود په نامه باندې، یعنی 2 تکبیرونو کې لاس ځوړندول، په 3م تکبیر باندې بیا په نامه باندې لاس کېښودل. بیا به امام قرات شروع کې اعوذ بالله بسم الله به وایي، سوره فاتحه او سورت په وایي، بیا به د عام منځونو په شانتې څنګه چې رکوع دا سجده دا د هر څه به وکړي. چې کله 2م رکعت ته دی راپاڅېدو نو 2م رکعت کې به امام سوره فاتحه شروع کړي او بیا به ورپسې سورت وایي. چې سوره فاتحه وي سورت وي رکوع له به نه ځي، د رکوع نه مخکې بیا 3 تکبیرات دي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 3 تکبیرات دي. په دې 3 واړو تکبیراتو کې به د لاس ځوړند ساتي داسې ښکته، او په 4م تکبیر باندې به رکوع ته لاړ شي. دا د اختر د مانځه اسانه طریقه ده. بیا څنګه نور منځونه دي دغه شان د اختر منځ دی. په دې پسې بیا وروستو خطبه ده. دا خطبه ویل سنت دی خو اورېدلی واجب دی. ډېر کره ته خلک ښه د وخته عیدګاه ته لاړ شي، بیان هم واوري، د اختر منځ هم وکړي، خو څنګه چې امام سلام وګرځوي دی په منډه شي کور ته راځي. نه، خطبه اورېدل واجب دي. که یو انسان د اختر خطبه وانه اورېده، د اختر په مانځه پسې خطبه وانه اورېده، د منځ ناقص دی، په منځ کې کمې دی، منځ پوره ونه شو، دا د مانځه حصه ده. دا خطبه اورېدل واجب دی. په خطبې په دوران کې خبرې کول یا نور بې پیدې کار کول دا هر څه ممنوع دی، بالکل خاموشه به ناست. نو چې کله خطبه وشي دعا وشي، ځکه په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی دعاګانې هم قبلې، نو پکار دا ده چې انسان په دعاګانو کې هم شریک شي. دارنګې بیا عیدګاه ته تلو د اختر په ورځ باندې پکار دا د مستحب طریقه دا چې په یو لار باندې لاړ شي او په بل لار باندې واپس شي، په کومه لار چې تللی د هغې نه علاوه په بل لار باندې واپس راشي. نو دا بالکل ساده او اسانه طریقه ده د مانځو. پکار دا ده چې هر مسلمان یې مخکې یاده کړي.